د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تېره ورځ ختیځ کونړ ولایت ته تللی و. نوموړي هلته د ولایتي ادارې پوځي او ملکي مسؤلینو سره کتلي. حمدالله محب ګواښ کړی چې پر ډیورند کرښه د پاکستاني پوځو ملیشه ځواکونو لخوا جوړ شوې دروازه به ژر ویجاړه کړي. د ملي امنیت شورا سلاکار دا هم ویلي دي چې د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو کې د پاکستاني ځواکونو پر بریدونو او د توغندیو ویشتل به بې ځوابه پاتې نشي. پاکستاني ځواکونو تېره اونۍ د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ په څوڅوبي نومه سیمې کې دروازه جوړه کړې چې نږدې 20 کیلومتره افغان خاورې ته رادننه شوي دي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشو د پارونکو کونړ په غبرګون کې د ملګرو ملتونو سازمان ته هم په رسمي ډول شکایت کړی دی. ډیورند کرښه چې افغان حکومت ولس ته د منلو وړ نه ده، پاکستان یې په اړه هڅه کوي چې رسمیت ورکړي او په یادې کرښې په بېلابېلو بهانو خنډونه جوړ کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.